تاسو چونکې د میډیا فعالان یاسته تاسو ته هر څوک دا خبره کوي چې فعال سي او ډېرې خبرې وکړي او ډېر معلومات شریک کړي خو زه به نن بیا هر څوک هغه مشکل بیانوي چې له هغه نه تکلیف لیدلی د هغه اور مخه نیسي ساده یې ورباندې سوځي. زه وایم تاسې که د وینا کولو هنر زده کوئ کوشش وکړئ د وینا د نه کولو هنر هم زده کړئ. په هغه ځای کې چې ضرورت نه وي هلته د پټې خولې هنر هم زده کړئ. د خپلې ژبې د کنټرول هنر هم زده کړئ. سلامت الانسان فی حفظ اللسان. انسان سلامتی د ژبې په ساتنه کې ده. دا ضرور نه ده چې هر څوک دې هر څه ووایي. لیک څه ووایه، سنګینه یې ووایه، د پالیسۍ مطابق یې ووایه، نو به یوه نتیجه ورکړي. نو ډېر کوشش وکړئ ورونو چې لکه څومره چې د خبرو د کولو هنر زده کوئ دومره یې د نه کولو هم زده کوئ. او هغه څه ووایسته چې د ملت په ګټه وي، د اسلام په ګټه وي، د امارت په ګټه وي. خپل فکر، خپله جذبه دا د پالیسۍ تابع کړئ. پالیسي د خپلې جذبې او د خپل فکر مه تابع کوئ. تاسو وینئ په روایاتو کې راځي صحابه کرامو کې به یو صحابي ولاړ سو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به ولاړ سو و یا رسول الله اجازه وکړه چې زه د فلاني کس سر ووهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم به اجازه ورته ونه کړه، صحابه به تجاوز نه کاوه. علما لیکي چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه جذبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پالیسۍ تابع وه. نو موږ تاسې که د پالیسۍ تابع نه سو په بې اطاعتۍ کې واقع کېږو چې په بې اطاعتۍ کې واقع سو د تام تاوان، حیثیت هم له منځه کې ځي، د نظام هم تاوان، د آخرت هم تاوان. نو یو دې نکتې ته ورونو ډېر متوجه سئ. دومه خبره دا ده چې موږ تاسې دوه رقمه مسؤلین یا راهنمایان یا د سوشل میډیا فعالان لرو. یو هغه څوک چې د امارت پالیسي بیانوي، په اطاعت کې چلیږي او یوازې د خپل فکر او د خپلو جذباتو تابع نه دي. یو بیا هغه د شخصي کیسې په مخه بیایي، عقدې پالي، د شهرت لپاره بیانونه ورکوي. نو تاسې باید د هغه چا تابعداري وکړئ، هغه څوک تایید کړئ، هغه څوک وستایي، هغه څوک تابعداري وکړئ چې هغه د امارت پالیسي په مخ بیایي. بیا موږ تاسو خو مسلمانان یو، د اطاعت پابند یو، د پالیسۍ پابند یو. ډېر وخت داسې پیښه سي چې د شخصي افکارو، د شخصي شهرت لپاره په خلکو پسې چکچکې کوو. ولې دا دومره شهیدان، دا دومره قربانۍ، دا دومره ستړیاوې چې تېرې شوې دا د یوه شخص لپاره وې؟ داسې نن تنور ګرم سو هر څوک راځي ډوډۍ کې وهي. ولې؟ نو زه هم تاسې خو د امارت یا رسمي ویندویان یاسته یا یې حامی ویندویان یاسته. ولی ویندویان خو یاسته، د امارت استازولي خو کوئ، د نظام استازولي خو کوئ. نو دې ته ورونو ډېر متوجه اوسئ. ګورئ تاسې ډېره ښه مطالعه لرئ. دغه اوسنی اسلامي نظام چې راغلی ده په څه شکل، په څومره قربانیو، تر څومره تحولاتو وروسته، تیر جهاد شوروي خلاف، بیا د شر و فساد خلاف، بیا د اشغالګرو د کفارو خلاف، دا ټولې سلسلې تر دې ځایه راورسېدې که نه؟ او بیا نن الحمدلله اسلامي نظام حاکم ده. موږ تاسې باید د هر څه په څه شکل تر دې ځایه را رسېدلي دي په همهغه شکل په مخ هم تعقیب کړو، په مخ یې هم بوزو. نو سلسله معلومه ده د اهل سنت والجماعت تابع خلک یو، معتدل خلک یو، فقها لرو، پالیسي لرو. او دغه من د کامیابۍ راز هم ده. مبارزې ډېرو خلکو وکړې ولې هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. په اختلاف واوښتل، په انحراف واوښتل، په لویې دربدرۍ واوښتل چې له دومره اوږدو مبارزو وروسته دا نظام تر دې ځایه پورې را رسېدلی ده. نو ته څه فکر کوې چې که دا نظام کامیابیږي د څومره مسلمانانو د خوشحالۍ سبب بسي او د څومره مسلمانانو د راهنمایي او د ختمه شي
سبب بسي. اوس نو که ته فعالیت کوې ته باید دغه لوی فکر در سره سي د ما له قلم نه د ما له ژبې نه دغو لوړو اهدافو ته خیر رسیږي که شر رسیږي. داسې په هر ځای کې یو شی تاسې له ځان سره نوټ کړئ، همیشه یې در سره کړئ چې هر حرف د نشر دپاره لیکې او هر حرف د نشر و اشاعت دپاره له خولې نه راباسې. په دې کې ته فکر وکړه چې آیا په دې کې د الله رضا شته که نشته؟ آیا دا د ما شخصي شهرت دپاره ده، شخصي منافعو دپاره ده، که د نظام و د اسلام دپاره ده؟ که د نظام و د اسلام دپاره وکوی، که نظام حکیم و عزتمن و ته به عزتمن یې، نو زه هم په نظام کې الله تعالی عزت در کړی، په اسلام کې الله تعالی عزت در کړی، همدغه عزت ته کار وکړه. موږ تاسې باید د شوروي له یرغله بیا تر اوسه دا ټولې قربانۍ د دې نظام قیمت وبولو. نو د داسې و نظام قدر باید همیشه د ما د تا په نظر کې وي، همیشه د ما تا سره دا فکر وي داسې ساتنه کو لکه د خپل کور، د خپل فصل، د خپل اولاد، د خپلو والدینو، د خپلو ورونو. پس بیا به خیر و خیرت سي. نو لوی خبره دا ده ورونو چې هغه مخالفین چې هغوی حیثیت نه لري، شخصیت نه لري، سابقه نه لري، روزنه یې ضعیفه ده، هغه تربیت یې ضعیفه ده، ته باید ځان له هغه سره برابر نه کړي. ته خو دروند یې، ته خو مجاهد یې، ته خو عالم یې، ته خو مبارز یې، ته خو د شخصیت خاوند یې، د نظام ترجماني کوي. نو له دې سره باید ډېر احتیاط وشي چې دا ملګري دې ته ډېر متوجه سي چې یو حرف یې هم نازیبا له خولې نه ونوځي. ګوره ته باید داسې وچلېږې که نه لکه تاسې د خپلو مشرانو په حضور کې ناست یې، الله تعالی خو دې ویني، ته ماته ووایه چې ته د امیرالمؤمنین حفظه الله په حضور کې ناست یې، ته به سپکه خبره وکړې؟ تاسې د کابینې په مخ کې ناست یې ته به یې وکړې؟ تاسې د رئیس الوزرا صاحب په مخ کې ناست یې ته به یې وکړې؟ د والدینو او د اساتذو په مخ کې ناست یې وبېکې؟ نو د سوشل میډیا په میدان کې خو د ټولو په مخ کې ناست خو ټول د خبره ویني، ټول د لیکنه ویني، نو د هغو تر مخ ولې بې باکي کوي؟ دا فکر باید موږ تاسې سره عامي او خپل ملګري په دې شي کې ډېر را کنټرول کړو تر څو هغه درنښت چې موږ تاسې دا تېر 22 کاله را ساتلی ده بیا یې هم وساتو. اوس رانه خراب و رانه وران نه شي. اوس د تاسې دور ده، نو چې اوس دا دومره اوږده مبارزه شوې ده، اوس تا غوندې یو ځوان ته در پاته شوې ده، نو تیم باید ډېر قدر وکړي، تیم باید ښه ترجماني وکړي. نو په دې اړخ کې ورونو چې تاسې ښه توجه وي. ملګري وایي چې موږ ته پالیسي نه ده معلومه، موږ ته پالیسي نه ده معلومه، موږ ته باید د پالیسۍ دپاره څه خطوط معلوم شي، څه اصول معلوم شي، څه دا وشي څه دا وشي. که نه ګوره د تا د رهبر اختریز پیغامونه نشر کیږي، په ډېر دقت سره الفاظ پکې وډل سوي، په ټولو پیښو کې که هغه نړیوالې پیښې دي که هغه داخلي پیښې دي، په هغو کې د مشرتابه دریځ، د مرکزي ویان دریځ، د بهرنیو چارو د وزارت دریځ اعلاني که نه اعلاني. کومه موضوع د ته ماته راوښیه، یوه موضوع ماته راوښیه چې په هغه باندې د امارت بیانیه نه یې ورکړې، اعلامیه دې نه ورکړې، که هغه د فلسطین موضوع وي، که هغه د ملل متحد په اړه خبرې وي، که هغه د بشر د حقوقو خبره وي، که هغه د اسلامي نړۍ موضوعات وي، که هغه له ګاونډیانو سره د اړیکو وي، که هغه د ځینو جنجالو په باره کې وي، د ځینو پرمختګو په باره کې، په ټولو کې اعلامیې ورکول کېږي. همدغه پالیسي ده. پالیسي ټولو جزئیاتو ته ابدا جوړېدای نه شي، ځکه ورځ په ورځ نوي حوادث راځي، ته به له هغو سره څه کوې؟ بس بهترینه پالیسي دا ده چې که امارت، مشرتابه، مرکزي ویان، د بهرنیو چارو وزارت دوی سکوت غوره کړی، ته هم سکوت غوره کړه، او که هغو څه ویلي وي د هغو په رڼا کې بیا ته هم څه ووایه، نو به هم پالیسي وسي، هم به بې اطاعتي نه راځي، او هم به هر څوک په خپل سر باندې لګیا نه. موږ تاسې یو لوی کار چې درلود، یو لوی صفت، هغه د پالیسۍ د وحدت
هغه د یوه ویان یوه خبره وه چې وبه شوه دوسته منله دښمنه منله. زه تاسو ته یو دوه ډېر لوی لوی مثالونه وایم. مرحوم لوی ملا صاحب رحمت الله علیه الله دې پرې ورحمېږي دا وفات شوی که نه 2 کاله ویان دا خبره نه ده کړې چې هغه وفات شوی ده نو هیچا نه سوی ویلی چې هغه وفات خو چې د امارت ویان وویل بیا هر چا ومنله دا یو. شهید منصور صاحب چې امیرالمؤمنین په حیث وټاکل شو تاسې د ټاکنو مراسم په تاسو ټولو کې ولیدل بل چا ولیدل خو هغه شورا د اهل حل والعقد رهبري شورا سره کېنستله او بیعت یې ورسره وکړو منصور صاحب امیر شو. اوس دغه د امارت خبره دا د مجاهد صاحب لخوا اعلان شو. اوس په دې خبره کې دومره زور ته ماته ووایه چې د تا دښمن په دې کې شک وکړو مجاهد ته شک ور ولوېدو له بدخشان تر نیمروز ټولو مجاهدینو اطاعت وکړو خیر خیرت له امریکا ته هم ناټو هغه دښمن چې تا سره په جنګ اخته وي هغه مو منله خلاص. دا ځکه چې هغه وخت کې هر چا نارې نه والي پالسي مې ووه ژبه مې ووه او سنګینه هم وه ډېره. بیا چې کله جناب منصور صاحب شهید شو او شیخ صاحب حفظه الله وټاکل شو بیا خو هم رهبري شورا وټاکل د باندې خو چا نه ده لیدلی. همدغه خبر بیا د مرکزي ویان لخوا دنیا ته ورکړل شو بیا چا کوم شک نه دی کړی. بیا د افغانستان له جنوبه تر شماله له شرقه تر غربه بیعتونه شروع شو په ضرب د 3 ورځو کې ټولو خپل بیعتونه مرکز ته راولېږل خیر خیرت شو. دا ولې دومره مؤثر و ځکه د امارت ویان په تیر خپل تاریخ کې درواغ نه ویلي نو چې درواغ یې نه ویلي دا خبره هم چا درواغ نه سوی ویلی بللی. یعنې دې مثالو کې تاسې ښه فکر وکړئ د یوه ملت رهبري ټاکل کېږي د یوه بسته هیواد رهبري ټاکل کېږي او د یو کس له خولې د باندې اعلانېږي هغه هم په میسیج کې په هغو وختو کې د جناب مجاهد صاحب غږ هم رسنیو نه اخیست یو میسیج به یې ولېږو رسنیو ته هغه منل کېدو. ګورې په سنګیني کې دومره غټ وزن ده دومره لوی برکت ده. ګورې مرحوم ملا صاحب په تیر امارت کې په یوه حساب 15 کاله په یوه حساب 2 کاله 15 کاله په دې معنا چې د کابل د نیولو نه وروسته 15 کاله د ده واکمني وه او د کندهار او د ډېرو ولایتونو فتح که ورسره شمار کې بیا 2 کاله کېږي. په دې 2 کاله مسیرتوب کې یې خپله سنګیني وساتله درواغ یې ونه ویل خلاف یې ونه ویل څوک یې بې ځایه تهدید نه کړو او هغه حقیقت یې هر چا ومانو. بیا دی مبارک 12 کاله پټو ټول ملت یې اطاعت کاوه کوي که نه کوه. نو زه وایم چې یو وارې حقیقت ته ثابت کړې او د خلکو په دماغ او په زړه یې ورننه باسې هغه بیا درپسې روان دی. په ډېرو چالاکیو که کېدای خو دا تېر نظام څومره چالاکي وکړي هر سهار به جلسه یې 6:30 نیوله که نه خو هیچ چاته قناعت نه سوی ورکولی چا یې خبره نه منله چا یې خبرې ته اهمیت او ارزښت نه ورکاوه نه ملګرو دوستانو منله نه نړیوالو حامیانو منله او نه دښمنانو منله. نو دغه اړخ ته ورونو باید ډېره توجه وشي چې هغه خپل حقیقت ښه وساتئ له خلاف ویلو نه ځان وساتئ او نورو ته همدا فکر ورکړئ نور له دې کیسو نه راوګرځوئ. هغه خبرې ته مې اشاره وکړه چې باور دې وسه چې ډېر درد موږ په خارجي پالیسي کې ډېر مشکلات له هغه څه نه ګاللي دي چې ضرورت به نه ویل کېدل به هیڅ ضرورت به نه په دې شي کې باید موږ تاسې ټول متوجه سو خپل ملګري متوجه کو خپل استادان متوجه کو خپل شاګردان متوجه کو چې اوس خو نظام د باید ډېر په دم و قدم و قلم کې ډېر احتیاط وکړي.
وایي هغه عبدالرحمن بابا څنګه وایي دلته دم او قدم واړه په حساب دي، پل غلط بې لارې مګ د بې حسابه. هر څه در پسې حسابل کېږي، هر څه در پسې لیکل کېږي، هر څه ثبتېږي. او که د تا په یوه قلم باندې، په یوه خط باندې، په یوه میسج باندې، په یوه ټویټ باندې، په یوه اعلامیه باندې، په یوه وینا باندې الله تعالی یو لوی خیر مرتب کړي، څومره غټه ګټه به دي. دنیا خو هسې پانې ده، ولکه یې له تا سره وفا وکړي یا له ما سره وکړي، له چا سره یې کړې ده. دا نن چې ما او تا په دومره عزت، په دومره باوقاره ځای کې سره ناست یو، دا د څه شي برکت؟ خو د اخلاص برکت و، د قربانۍ برکت و، د اطاعت برکت و، د وحدت برکت و. همغه باید وساتو. هغه څوک چې در به در هم سو، ذلیله هم سو، دنیا یې هم خرابه سو، آخرت یې هم خراب سو، هغه د خدای له دین نه هم باغي و، اطاعت یې هم نه لارو، وحدت یې هم نه لارو، او د آخرت غم هم نه ورسره. نو نتیجه څه شی سو؟ بله خبره ورونو، په خپل کور کې له ځوان سره یو رقم رویه کوي، له ماشوم سره بل رقم کوي، له والدینو سره بل رقم کوي، د هغو سپینګرتوب په نظر کې نیسي، د هغو ځواني په نظر کې نیسي، د هغو ماشومتوب په نظر کې نیسي، نو چې د خپل کور غم در سره وي، دا د ټول هیواد به ولې نه در سره؟ چې دا باید در سره وي، دا منلی حقیقت سو. بیا په دې هیواد کې لیونیان نسته، شوخان نسته، مریضان نسته، نشیان نسته. کوم هغه څوک دي چې په دې ټول هیواد کې نسته او د دې هیواد اتباع نه بلل کېږي، باید د ټولو لحاظ وکړي. ګوره حدیث شریف کې راځي انصر اخاک ظالما او مظلوما، د خپل ورور نصرت وکړه که هغه ظالم وي که مظلوم وي. صحابه کرام عرض وکړو یا رسول الله، د مظلوم نصرت خدا ده چې له ظلم اخلاص کو، خو د ظالم نصرت څنګه وکړو؟ وایي د ظالم نصرت دا ده چې لاس یې له ظلم نه بند کړه. نو معلومه شوله چې که د په هیواد کې څوک ظلم کوي، هغه سره هم کومک وکړه، له ظلمه یې راوګرځوه، له خطا یې راوګرځوه، نشهیي له نشې نه راوګرځوه، غل له غلا نه راوګرځوه، زاني له زنا نه راوګرځوه، شرابي له شرابو راوګرځوه، شرایط داسې برابر کړه. نو دغو نکاتو کې باید موږ ډېر متوجه سو چې د دې وطن د هر قشر لحاظ داسې وساتو چې بالاخره ټول د خیر خواته سوکو. دا نه معنی چې له بدو سره په بده لار روان سو، دا زه نه وایم، زه دا وایم چې له ټولو سره دا خواري وکاږه. 45 کاله دلته اشغال تیر شوی ده، دلته د کمونیزم پلیته دوره تیره شوې ده، دلته د سیکولریزم دوره تیره شوې ده، دلته د نړۍ لسګونو هیوادو استخباراتي لاسونه راغځولي دي. دا ټولو سره سته په مخ ځې، دا ټول چې کنټرولوي د ټولو فتنو مخه چې نیسي، دا له تا نه حوصله غواړي، دا له تا نه زمانګیره ده. ته یو شاګرد 12 کاله 15 کاله سهار تر ماښامه درس ورکوي، بالاخره 15 کال یو ځای ته ورسوي. نو دا ټول ملت، دا پاخه ذهنونه، دا 20 کلن، دا 80 کلن، دا 50 کلن، دا 20 کلن، دا 30 کلن، دا له تا نه کار نه غواړي؟ آیا موږ تاریخ نه لرو؟ موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت په مخ کې نه لرو چې مبارک علیه السلام او صحابه کرامو د خلکو اصلاح په څه شکل کوله؟ اعرابي راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې په مسجد کې متیازې کوي، صحابه کرام ورباندې نارې کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي؟ مه کار به نه پرې لري. له هغه بعد مبارک علیه السلام راغواړي او په ډېره نرمه ژبه ورته وایي چې ګوره دا مسجد ده، دا د لمانځه ځای ده، دا د ذکر ځای ده، دا د سجدو ځای ده، دا د جوابچه ځای نه ده، بیا داسې مه کوه. صحابه کرامو ته هغه طریقه بیانوي چې دا ځای اوس داسې صفا کړي. بس حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه 10 کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم و. دی مبارک وایي یو وخت یو څه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وکړه، خو ما هغه خبره په هغه وخت کې عملي نه کړه. سوی د باندې راووتمه، ماشومانو لوبې کولې، زه ورته ولاړم. وایي زه د دې لوبو سیل کوم چې یو چا مې په وږه لاس راکېښو. وایي ما چې داسې ورته وکتل، رسول الله صلی الله علیه وسلم او په تبسم په حالت کې و،
رانه روان شو. په دې 10 کاله خدمت کې د ماته داسې نه دی ویلي دا کار دی ولې داسې وکړو. نو که ته ځان د رسول الله پیرو او وارث ګڼې نو خو هغه اخلاق خپل که. هر څوک دی هر چا قدر په نظر کې وساته. بله خبره دا ده ورونو مهمه خبره ده هغه دا د دغه ډول اسلامي نظام چې نن دلته راغلی ده د دې ساتنه څومره کار غواړي څومره قرباني غواړي څومره حوصله غواړي څومره صبر غواړي څومره زغم غواړي.